نبی رسول الله زمانه کې دوه کسان هغه هجرت وکړه نو یو ملګری د بل ملګری کیسې کوي وایي هغه په لاره کې بیمار شو ډېر زیات چې بیمار شو نو په دې لاس باندې بیماري ولګېده نو ځان یې دا ګوتې کټ کړې ګوتې به یې کټ کول نو بیا هغه مړ شو نو هغه په خوب کې ولیدلو ویل الله د سره څه وکړو وایي د نبي علیه السلام په برکت باندې د هجرت او د اسلام په برکت باندې الله رب العزت ته ټول ګناهونه معاف کړو خو د الله سیده سي تړلې شاله وایي ما چې تاسو په چې دا لاس دی ولې تړلې وایي الله راته چې دا د خپل ماتې کړي دی بل دا ستاسو خپل سزا ده دا د خپل ځان ته کړي دا دی ولې کټ کول بعض وخت دې چې شي د مند د شوګر بیماری یا کینسر بیماری هغه خپل کټ کوي هغه ضرورت دی اسه باندې کټ کوي چې علاج دا شي بیا خیر دی او چې علاج دا نه دی ولې کټ کوي ځکه یو صحابي هغه جنگ کو نو د ناس ما څنګه پورې ختم نو هغه جنگ کې معنی وسره بلک شان او هغه ختم و نو کټ شوی سرمن نه ختم و هغه ځان نه کټ کړی چې د جنگ کې ماته ځکه هغه فوجیدو را فوجیدو ته جنگ نه شو کولای نو کټ نور دانه دغه بیماریانو کې به ټولې ضرورت کړي انسان د لاس د دی وجه نه کوي چې نور بدني بچ شي او اسې به سزا نه چې کوم دې اعضاء کټ کول یا داسې سیس کټ کول دا کارونه کول دا صحیح نه دي او دا غنګي مریض